نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، الله سبحانه وتعالى او د هغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د انسان د شخصیت ساتنې په اړه مونږ او تاسو ته ډیر توصیې کړي فرمایلی دي. د انسان شخصیت، د هغه حیثیت او د هغه د ابرو ساتنه په اسلام کې یو د اساسي مسایلو څخه ده چې انسان خپل شخصیت، خپل حیثیت، خپل وقار هم وساتي، د خپل مسلمان ورور او خور شخصیت، هیبت، وقار او د هغه ځای هم وساتي. چاته د اهانت په سترګه باندې کتل، د چا ګستاخی کول، د چا کسر شان کول دا اسلامی اخلاقو سره نه ښایي. یو د هغه مسایلو څخه چې نن په ټولنه کې یو تعداد هغې سره لاس او ګریوان دي، هغه د نورو انسانانو په شخصي مسایلو کې مداخلت کول دي. د نورو انسانانو په شخصي مسایلو کې مداخلت کول دي. مونږ او تاسو یو تعداد ګورو د نورو انسانانو په کورني ژوند کې به مداخلت کوي، د نورو انسانانو په تجارتي او کاروباري ژوند کې به مداخلت کوي، د هغو په نورو مسایلو چارو کې به مداخلت کوي. په هره مسله کې چې د پورې اړ لري یا اړ نه لري دی به په هغې کې مداخلت کوي، خبرې به کوي. بې د دې نه چې د چا څخه مشوره غوښتل شوې وي مشورې به ورکوي، خپل نظر به څرګندوي، چې دا ټول د اسلامي تعلیماتو منافي دي. ځکه موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو په صفاتو کې فرمای والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان هغه کسان دي، مؤمنان هغه دي چې دوی د لغو څخه اعراض کوي. لغو څه شي ته وایي؟ لغو بیهوده مسائل، هغه مسائل چې په هغې باندې کوم دنیاوي فایده مرتبه نه وي، اخروي فایده پرې مرتبه نه وي. هغه مسائل چې هغه تا پورې کوم تړاو نه لري، تا پورې کوم اړه نه لري، دې ته لغو وایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د اسلام یا د انسان د اسلام د ښایست د یو مؤمن د ښوالي د نښو څخه یو دا ده چې دی په هغه کارونو کې مداخلت نه کوي چې د پورې اړه نه لري، د پورې ارتباط نه لري، د نورو انسانانو په شخصي کارونو کې مداخلت نه کوي، په هغې کې تجسس او تحسس نه کوي. همیشه د خپلو کارونو د اصلاح د نفس او خپلو مسایلو پورې ارتباط لري. نو ځکه دا یو طبیعي خبره ده چې انسان همیشه خپل مصلحتونو سره کار ولري، خپل شخصي مسایلو سره کار ولري، خپل د ژوند چارې بهتر کړي، خپل کورنۍ ژوند بهتر کړي، خپل اقتصاد بهتر کړي، خپل د دنیا او د آخرت چارو د پرمختګ دپاره، د ښه والي دپاره کار وکړي. دا یو طبیعي خبره ده چې هر انسان خپل ځان پورې تړاو ولري. مګر دا هم یو طبیعي غوښتنه ده، یو ټولنیز او اسلامي غوښتنه ده چې یو مسلمان باید په ټولنیزو چارو کې هم متوجه وسی، د ټولنې د بهتروالي دپاره، د ټولنې د ښه والي دپاره، د ټولنې د مصلحت دپاره او هغه واجباتو دپاره باید انسان کار وکړي. نو په همدغه اساس موږ او تاسو ته اسلام د امر بالمعروف او نهي عن المنکر امر کوي. امر بالمعروف نیکی طرف ته د انسانانو را بلل، د بدۍ څخه، د شر او مصیبت او د ګناهونو څخه نور انسانانو متوجه کول، منع کول.
نو دا د ټولنې د اصلاح او د ټولنې د پرمختګ یو وسیله ده، ځکه اسلام امر بالمعروف پر موږ فرض کړی دی. نو امر بالمعروف په دې کې استثناء ده، مګر دا بیا یو غیر طبیعي خبره ده، غیر نورمال خبره ده چې یو انسان د خپل شؤون، خپل مسایل، خپل اړیکې پرېږدي، نورو انسانانو مسایلو پورې مشغول وي، خپل ذهن د خپل ځان څخه، د خپل کورنۍ څخه، د خپل شخصي مصلحتونو څخه لرې کړی د نورو انسانانو په شخصي مسایلو کې تجسس او تحسس کوي. کله د یو انسان په مالی چارو کې پوښتنه کوي، کله د یو انسان په کورني مسایلو کې پوښتنه کوي، کله د یو انسان په ټولنیزو مسایلو کې پوښتنه کوي. همیشه د ذهن د نورو انسانانو احوالو پورې تړلی دی، تر څو د نورو انسانانو څخه ځان خبر کړي چې دا هغه د اجتماعي سلوک او د انفرادي سلوک او د اخلاقي سلوک منافي دی. هم لکه څرنګه چې په اسلام کې د یو چا کور ته بې د اجازې نه نوتل منع دي، جواز نه لري، همدا رقم د یو چا په شخصي مسایلو کې مداخلت کول غیر د هغه د اجازې نه، دا هم جواز نه لري. که یو انسان ستا څخه مشوره نه وي غوښتلې، په خپل سر چاته مشوره مه ورکوه. که یو انسان تا نه د یو معلومات غوښتنه نه ده کړې، په خپل سر یو چاته معلومات مه ورکوه، مګر دا چې ګورې دغه انسان په یو خطا باندې روان دی یا دغه انسان ځان یو نقصان او تاوان سره مخامخ کوي، بیا نیکه مشوره ورته ورکړه. اما په شخصي مسایلو کې د چا مداخلت جواز نه لري. ځکه موږ تاسو په اسلامي فقه کې یو اصطلاح لرو، هغې ته توفیلي وایي. موږ تاسو کله کله خپل ټولنه کې هم دا غږ اورو چې مثلا فلان توفیلي دی یا توفیلي کارونه کوي. اصلا توفیلي په عربي کې هغه چا ته وایي چې بې دعوته د چا دعوت ته ورځي. یو چا ډوډۍ ته، ولیمې ته، یو پروګرام ته نه دی غوښتلی او دی په خپل سر باندې ورځي، دا توفیلي دی. توفیلي هغه انسان هم دی چې یو چا ترېنه پوښتنه نه ده کړې، دی په خپل سر جواب ورکوي. توفیلي هغه انسان دی چې د یو چا په کار کې کار نه لري او دی مداخلت کوي. نو دغه ټول انسانان توفیلي یادېږي، ځکه دی خپل ځان بې د دې نه چې د څه غوښتل شوي وي د مداخلت حق ولري، ځان ته د مداخلت حق ورکوي. نو نن وخت کې هم موږ او تاسو په ټولنه کې یو تعداد توفیلي انسانان لرو چې د دوی په هر کار کې کار وي، د هر چا کار سره دی غرض لري، د هر چا په شؤون او امورو کې مداخلت کوي چې دا د اخلاقو او د اسلامي تعلیماتو منافي دی. لکه څرنګه چې ما آیت ابتدا کې ولوسته، الله سبحانه وتعالی فرمایي والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان هغه دی چې دوی د لغو څخه، بېهوده خبرو څخه ځان ساتي، په هغه کار کې چې دوی کار نه لري مداخلت نه کوي. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د انسان د اسلام د ښایست یوه نښه دا ده چې دی هغه کارونه پرېږدي چې دی ورسره کار نه لري، د نورو په کارونو کې مداخلت نه کوي. دا چې ولې یو تعداد انسانان توفیلي دي، ولې د نورو په کارونو کې مداخلت کوي، ولې د نورو په شخصي ژوندونو کې دوی مداخلت کوي، معلومات اخیستل غواړي، نو په دغه اړه باندې بیا علما فرمایي چې یو تعداد انسانان دي چې دوی بیکاره دي، دوی یو خلا احساس کوي، په خپل نفس کې، په خپل ژوند کې یو خالیګاه احساسوي. نو د دغه خالیګاه ډکولو دپاره د خپل وخت د نورو انسانانو په احوالو باندې ډکول غواړي. مثلا کله به راشي تا سره چې همدا کښېني، د یو بل چا خبره به درته کوي، فلانی خپل زوی سره مشکل لري، فلان مثلا خپل ملګري سره برخلاف شو، فلان دغه رقم، فلان دغه رقم. نو همیشه چې همدا تا سره کښېني، د بل چا خبره به تا ته شروع کوي، د بل چا غیبت به درته کوي، بل چا پسې به بهتان وایي. کله به راشي درته وایي چې پوهېږي فلانی تجارت کوي خو په تجارت نه پوهېږي، که ده داسې کړی وی ښه به وی، که داسې نه وی کړی ښه به وی. نو د نورو تجارتي کاروبار به درته شروع کړي، هغو ته به شخصي مشورې تا ته شروع کړي، د نورو خبرې به تا سره کوي. کله به راشي تا ته به وایي چې زوی ته دې ولې واده نه کوي، کله به راشي درته وایي لور ته دې ولې واده نه کوي، لور دې ولې په واده نه ورکوي چاته. یعنې په هره مسله کې به دی تا ته خپل نظر وړاندې کوي، ستا نه به پوښتنه کوي، ستا په کارونو کې به مداخلت کوي، حال دا چې دی دا حق نه لري. همدارنګه کله کله داسې وي چې یو انسان دی په یو برخه کې مهارت لري یا یو حده پورې دی پوهېږي، مګر د ده مشکل دا دی چې دی غواړي هغه خپله خالیګاه یا خپل کمي ډک کړي، نو ځان ورته ډېر زیات هوښیار معلومیږي، ځان ورته ډېر پوه معرفي کېږي، ځان ورته معلومیږي. دی دا احساس کوي چې زه د هر انسان څخه ډېر پوهېږم، د هر چا څخه ډېر معلومات لرم، د هر چا څخه ښه مشوره ورکولی شم. نو دی به داسې احساس کوي چې زه په هر شي باندې پوهېږم. نو دی چې هر چا سره مخامخ شي هغه ته مشوره ورکوي. که یو دکاندار سره، تاجر سره مخامخ شو، ده ته به تجارتي مشورې ورکوي، حال دا چې دی په خپله په تجارت باندې اصلا نه پوهېږي.
که مثلا یو پانتون استاد سره مخامخ شو هغه ته به مشورې ورکوي، که د مسجد امام سره مخامخ شو ده ته به مشورې ورکوي، که یو ډاکټر سره مخامخ شو هغه ته به مشورې ورکوي، ځکه ده ته خپل ځان هر کاره معلومیږي چې زه په هره مسله باندې پوهیږم او دا نور انسانان ټول ده ته جاهل معلومیږي چې دا د خپله د ده د جهالت یوه نښه ده. کله کله ګورو چې یو مریض سره به مخامخ شي دی به ورته 100 قسم نسخې وړاندې کوي، داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه. نو که ډریور سره مخامخ شي هغه ته به د ترافیک قوانین ورته شروع کړي. نو په هره مسله کې ده ته به خپل ځان ډېر هوښیار معلومیږي. کله کله دغه طفیلي انسانان شخصي مشکلات لري، دی خپله کورنۍ مشکل لري، دی خپل ملګرو سره مشکل لري، تجارت کې مشکل لري، نو دی دغه خپل هغه حسد یا کینه یا بغض یا دښمني چې د ده په زړه کې بدوالی نورو انسانانو ته دی دغه خالي کول غواړي. نو په دغه اساس باندې دی د ځینو خلکو څخه انتقام اخیستل غواړي، هغو پسې تبلیغات کوي چې هر چا سره کېناسته خبرې فلانې دا کار کړی دی، بل سره کېني خبرې فلانې داسې کړی دي. نو دی هغه موږ تاسو چې انګلیسي اصطلاح کې بلیک میلینګ وایو یا شخصیت وژنه کوي، د نور انسانانو شخصیت پورې خبرې کوي، د هغو شخصیت وژنه دپاره کوشش کوي او دی فکر کوي چې زما شخصیت په دې سره نور هم پرمختګ کوي یا زه وړاندې کېږم. همدارنګه مشکل دا دی د دغسې انسان د طفیلي انسان چې دی هر چاته مشوره ورکوي د ده په اعتقاد باندې، بیا دی غواړي چې هماغه مشوره باید هماغسې وشي. مثلا نن ما ته راشي ما ته یو مشوره راکوي چې ته باید داسې وکړې او باید داسې وکړې باید دا رقم وکړې، حال دا چې دی خپله غلط وایي یا نه پوهېږي یا خبر نه دی د جریان نه. بل ورځ بیا راځي بیا به مانه پوښتنه کوي چې داسې دې وکړه که دې ونه کړه. یو دکاندار ته به مشوره ورکوي چې ته باید داسې وکړې داسې وکړې، بل ورځ بیا ورپسې راځي چې تا زما په مشوره عمل وکړه که دې ونه کړه. نو دی به هم په خپل سر خودسرانه مشورې ورکوي، هم بیا خپله مشوره تعقیبوي، هم به پوښتنې کوي چې تا زما په مشورې عمل کړی دی که عمل دی نه دی کړی. نو دغه ټول مسایل چې دغه طفیلي انسانان یې کوي نو دغه هماغه د دوی شخصیت کموالی دی، کمظرفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کوي. حتی یو انسان چې ګواهي ورکوي شهادت، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې منع فرمایي چې یو انسان د خپله ګواهي قاضي ته نه ورکوي تر څو چې قاضي ترې نه غوښتلې نه وي. حتی که ته یو صحنه وګورې په سترګو باندې هم یو حقوقي مسله کې، نو چې تا نه د ګواهۍ او د شهادت غوښتنه نه وي شوې ته به په خپله سر منډه نه وهې قاضي ته چې قاضي صاحب فلاني دا وکړه فلاني دا وکړه. چې کله تا څخه شهادت او ګواهي وغوښتل شوه دغه یو امانت دی ستا په غاړه، بیا به هغه وخت کې دغه امانت ورکوي. نو دغه طفیلي خلکو عادت همدا دی. موږ او تاسې په ټولنه کې ګورو چې د دوی یوه نښه دا ده چې دوی د هر شي معرفت غواړي. همدا چې مجلس کې در سره کېني د نورو پوښتنې به کوي، فلانی څنګه فلانی کار کې څه وکړه، د فلانی ویزه څرنګه شوه، د فلانی کاروبار څرنګه شو، د فلانی دا څرنګه شو، د فلانی دا څرنګه شو. نو همیشه به د نورو انسانانو د احوالو څخه ځان خبرول غواړي، مګر مستقیم هغه انسان ته نه ورځي. د هغه معلومات به له تا څخه اخلي، د هغه معلومات به د بل چا څخه اخلي، د هغه معلومات به د بل چا څخه اخلي. همدارنګه کله چې یو انسان وګوري مثلا یو شخص سره مخامخ شي، دی ورته خپل د ژوند یو قصه وکړي چې والله ما فلاني سره شراکت کړی و، په شراکت کې مې تاوان وکړ یا موږ یو مشکل سره مخامخ شو، نو دی به فورا خپل ځان بیا مطرح کوي. که ما سره دې مشوره کړې وی تا به دا تاوان نه وی کړی، که زما په نصیحت دې عمل کړی وی داسې به نه وی شوی، که ما ته دې ویلی وی ما به درته داسې ویلی وی. نو دی به فورا هغه ته عتاب کوي، هغه به ملامتوي چې تا ولې داسې وکړه، ولې د ما نه مشوره نه واخیستلې. نو ته سکاری چې تا نه هر انسان په هره مسله کې مشوره واخلي، مشوره به ته هغه ځای کې ورکوي چې ستا څخه مشوره وغوښتل شي. یو انسان ستا څخه مشوره غواړي. همدارنګه دغه انسان کوشش کوي چې هر ځای کې کینې خلکو پسې پروپاګند وکړي، هر مجلس کې چې کینې همدغه د نورو خبرې به کوي، خبرې فلاني داسې کار کړی دی، خبرې فلاني دا کار کړی دی، خبرې فلاني دا کار کړی دی. نو خلکو پسې به اشاعات، خلکو پسې به خبرې جوړوي، د خلکو اسرار به خپروي، خلکو ته به زیان او تاوان د هغو شخصیت ته رسوي. مګر دغه ټول کارونه چې یو تعداد انسانان کوي دا د اسلامي تعلیماتو منافي دي. اسلامي تعلیمات دې ته اجازه نه ورکوي، ځکه اسلام د انسان شخصیت ساتنې باندې ډېر زیات ټینګار کړی. هر انسان باید خپل شخصیت وساتي، د بل مسلمان ورور او خور عفت او شخصیت او دغه حیثیت او ابرو باید وساتي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث شریف کې موږ او تاسو ته فرمایي چې دا حدیث دریم ور بیا تکراروم چې فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، بهترین مسلمان هغه دی چې هغه کارونه پرېږدي چې د پورې تړاو نه لري. هغه کار چې تا پورې اړه نه لري هغې کې مداخلت مه کوه، نه د چا نه پوښتنه وکړه، نه چاته حکایت وکړه، نه چاته مشوره ورکړه، نه چاته ګواهي ورکړه. کله چې تا نه مشوره وغوښتل شوه، ګواهي در څخه وغوښتل شو، بیا په هغه وخت کې مشوره هم ورکړه، نیکه مشوره، ګواهي دې هم ورکړه، نصیحت هم وکړه. همدارنګه دغسې یو تعداد انسانان بیا د حیا په قصه کې هم نه وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هر کله چې ته حیا د لاسه ورکړې،
کله چې د حیا د لاسه ورکړه بې حیایي د ځان دپاره اختیار کړه بیا هر کار چې کول غواړې وکړه. په دې معنی چې انسان حیا د لاسه ورکړي بیا ټول کارونه دته بې تفاوته شي. دی که د چا عفت باندې خبرې کوي، د چا ناموس باندې خبرې کوي، چا پسې پروپاګند کوي، د چا شخصیت خپلوندې کوي، که دی هر کار کوي دته بې تفاوته دی، چرته خراب نه دی. خلک به ورته وایي هم وروره ستا په دې کار کې کار نشته، ته په دې زموږ شخصي مسله کې مداخلت مه کوه، مګر دی به بیا ورته خاندي، سبا به بیا هم هغه کار کوي. ځکه دغسې انسان حیا د لاسه ورکړې وي. نو چې کله انسان حیا د لاسه ورکړي چې د اخلاقو یو جوهر دی، نو بیا دغه انسان ته هر بد کار عادي ورته ګرځي. او بل حدیث شریف کې مونږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. هغه انسان چې په یو مسلمان ورور او خور باندې پرده واچوي، هغه انسان چې د یو بل مسلمان ورور او خور عفت ساتي، داغه شخصیت ساتي، داغه کرامت ساتي، هغه نه په خولاندې کوي، نه بې ابرو کوي. څوک چې یو انسان باندې پرده واچوي نو دغه انسان باندې به الله عز وجل په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي. حتی که تا ته د یو مسلمان ورور یا خور یو عیب یو مشکل تا ته معلوم هم دی، مګر ته دا حق نه لري چې هغه نورو خلکو ته افشا کړي، خلکو ته بیان کړي، یا د هغې په اړه تبصرې وکړي، یا خلکو ته پرې معلومات ورکړي. که چیرې ته د مسلمان ورور او خور عیب پټ کړي او هغه ځان سره وساتي، هغو رسوا نه کړي، نو الله عز وجل به ستا ګناهونه ستا عیبونه په دنیا کې هم پټ کړي او په آخرت کې به هم پټ کړي. نو په همدغه اساس اسلامي تعلیمات دا دي چې هر انسان خپل ځان پورې کار ولري، خپل شخصي ژوند د اصلاح کړه، خپل کورنۍ د اصلاح کړه، خپل کاروبار د اصلاح کړه، خپل ټولنې د اصلاح دپاره کوشش وکړه. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دې څخه استثنا دي، هغه زموږ او تاسو د هر یو وظیفه ده، مګر د نورو په شخصي کارونو کې بې د اجازې نه، بې د هغو د غوښتنې نه مداخلت کول دا د اسلامي اخلاقو او تعلیماتو منافي دی. الله سبحانه وتعالی دې ما ته او تاسو ته ټولو ته توفیق نصیب کړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.